بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیزان و دوستان الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ د قرآن کریم د ترجمې خبره کې د دریمه ویډیو دی چې ما فکر کوم موږ د افغانانو لپاره د ډیر ضروری دی چې موږ د قرآن کریم د ترجمې نه باید خبر وو هغه ذهنیتونه ما د سره شریک چې څه وجه کې دی شي چې موږ د قرآن کریم د ترجمې نه لرې پاتې شوي یو غور او فکر که سړی وکړي چې زه سورة الکهف تلاوت کوم لیکن خبر نه یم چې دا خلک څوک وو ولې خبر نه یم ځکه نه یم خبر چې زه ترجمې ما په ترجمه قرآن کریم نه ده کتلی د خلک ځوانان وو د پروردګار عالم نه یې څه غوښته پروردګار عالم نه دوی سره څه وکړه که خلی موږ د ترجمې نه خبر شو پخوا مو تلاوت کوو او سړی د ترجمې نه خبر شي نه بدم تلاوت کوي دا تلاوت یو رقم نه وي عزیزانو د حتما د انسان په زړه او د انسان په ذهن باندې تاثیر کوي البته چې کله ته د اصحاب کهف دعا وایي تا ته په ذهن کې دا راځي چې دا خلک د پروردګار عالم نه څه غوښتی دی پروردګار عالم څه ورسره کړی لیکن که فکر وکړه خالي د فضائل د لارې نه بیان کو چې پنجشنبه جمعې ورځ راشي یو بل ته یې لږو چې سورة الکهف دا فضیلت لري دا خبره صحیح دی لیکن که شل کاله متلاوت که ترجمې نه خبر نه و بیا هم خبر نه یو چې زه چا خبره قرآن کریم کې کوم سبحان الله عزیزانو ډیر فرق لري زه او تا په لمانځه ولاړ یو الحمد شریف وایو اخیری سورتونه هم وایو که ترجمې نه خبر نه و د خپل لمانځه په سر نه خبر چې پروردګار عالم ما او تا ته څه وایي زه پروردګار عالم ته څه وایم ډیر فرق دی دا خبره بالکل بېځایه و چې موږ تاسو وطنو کې کوم ماحول کې چلی شوي دا خبره کې ده چې عادي سړی په قرآن کریم په ترجمه نه پوهېږي نه سبحان الله ډیره غلطه دی الله تعالی قرآن کریم نازل کړی دغه لپاره دی چې موږ تاسو پوه شو که موږ تاسو کې پروردګار عالم دغه استعداد نه وایي شي چې موږ تاسو په قرآن کریم باندې پوه شو نو بیا ولې نازلوو نزول دغه دی چې زه او تا په قرآن کریم په ترجمه وګورو غور او فکر پې وکړو په هغې باندې عمل وکړو حتما په قرآن کریم په ترجمه پوهېږو عزیزانو دوستانو څومره چې ما تجربه دی طالب العلم په صفت علم د دوه طریقو نه لاسته راځي علم د دوه طریقو نه لاسته راځي یو هغه طریقه ده چې سړی مکتب و مدرسه ته ځي هلته یې زده کوي که چیرته دغه وخت ورسره نه و یا یې نه وي ورکړی ما مخکې هم درته ویلي وو یا د افغانستان نه د باندې اوسېږي بیا بله طریقه مطالعه دی عزیزانو که یې دیني اړخ راواخلي اولنی کتاب چې سړی باید پې پوه شي او ویې ګوري هغه قرآن کریم دی دغه د عقیدې د اصلاح لپاره د اخلاق د اصلاح لپاره د خپل نفس د پاکوالي لپاره زه او تا باید په قرآن کریم پوه شو که په قرآن کریم په ترجمه نو خبر دا سوال په اروپا کې چې هر ځای کې اوسېږو دا سوال نشو حل کوی چې زه ولې مسلمان یم خپل اولاد چې ما و تا نه پوښتنه وکړي د هغ سوال نشو حل کوی چې ته ولې مسلمان یې ځکه یې نشو حل کوی چې موږ قرآن کریم په ترجمه کتلی نه دی د قرآن کریم نه لرې پاتې شوي یو او تر هغه وخته پورې چې قرآن کریم په ترجمه ونه ګورو ځان پې پوه نه کړو یعنې یقین سره درته وایم دغه سوالونه نه حل کېږي چې زه ولې مسلمان یم او بل چا یې ما نه پوښتنه وکړي د هغه سوال هم نشو حل کوی دغه د خاطره که غواړو چې پروردګار عالم په دین باندې استقامت را نصیب کړي که غواړو چې پروردګار عالم په دین باندې استقامت وختري را نصیب کړي چې څومره ما ته پروردګار عالم ژوند را کړی یا ټول په دین تیر شي باید تقلیدي ذهن نه ووځو باید تقلیدي ذهن نه ووځو باید میراثي دین نه ووځو باید وخت ورکو قرآن کریم ته چې په خپله یې وګورو ترجمه یې وګورو دا دغه سبب ګرځي عزیزانو دوستانو چې پروردګار عالم ما و تا ته د افغانستان نه د باندې هر ځای کې چې وو دغه سبب ګرځي چې د دین باندې استقامت پروردګار عالم را نصیب کړي السلام علیکم ورحمة الله